نړۍ د پرمختګ په حال کې ده. هیوادونه غواړي ترڅو خپل اداري سیستمونه هم برېښنایي بڼې ته واړوي. افغانستان او په ځانګړې توګه کابل ښاروالۍ هم له دې پړاو نه وروسته نه ده پاتې. د کابل ښاروالۍ مشرتابه او کارکوونکي هڅه کوي ترڅو خپل اداري پړاوونه برېښنایي بڼې ته واړوي. تازه د کابل ښاروالۍ د بشري سرچینو په ریاست کې د HRMIS په نامه یو سیستم رامنځته شوی دی چې د دې سیستم له لارې د بشري سرچینو اړوند ټول کارونه په برېښنایي توګه ثبت کیږي او دا کار کارکوونکو او ادارې ته ډېرې اسانتیاوې رامنځته کوي. دا چې HRMIS سیستم څه دی، په کومه برخه کې کارول کیږي او د دې سیستم ګټې څه دي، په دې اړه د کابل ښاروالۍ د بشري سرچینو ریاست د کړنو او ارزونو له امیر ښاغلي محمد شریف سنگر سره خبرې کوو. سنگر صاحب په خیر راغلی. که راته ووایي چې HRMIS سیستم څه دی، په کومه برخه کې کارول کیږي، د دې سیستم ګټې څه دي او مخکې په دې برخه کې له کومو ستونزو سره مخ وئ؟ HRMIS سیستم چې یو مدرن سیستم دی او د بشري سرچینو په ریاست کې د نوې ټکنالوژۍ په صفت ترنه استفاده کیږي. دغه سیستم په ټوله کې د کړنو ارزونې عملیات له کارمندانو لخوا جوړ شوی دی چې په پیل کې صرف هغه کارونه چې په کړنو ارزونې عملیات کې لکه تقاعد او منفکي او انتظار با معاش او یا ترفیګانو یا هغه ارزیابي مسایل چې په دې کې استفاده کېدل د دې څخه ګټه اخیستل کېدله. خوشبختانه دغه سیستم ته موږ انکشاف ورکړی دی چې ترڅنګ اوس هغه بخش چې د استخدام مربوط کیږي او په استخدام کې باید هغه څخه استفاده وشي، موجودو کمبود او خالی او ډک بستونه موږ ته راښیي. ترڅنګ د هغې څخه ډېر مهم چې د تشکیلاتو بخش دی چې په هر کال کې موږ تشکیلات لرو او هر کال دغه تشکیلات موږ اپډیټ کوو، کله زیات شي کله کم شي. د دغه سیستم په اساس باندې موږ د دې تشکیل څخه په ډېر مهمه توګه استفاده کیږي او په ډېر ښه شکل موږ دې نه استفاده کوو. ترڅنګ ډېره مهم برخه دغه وه چې کله به موږ په تېرو وختونو کې متقاعدینو دوسیې څېړلې، هغه به ډېر وخت نیولو، د وخت ضایع به وه. ترڅنګ به مثلا ځینې وخت د ورقو د حجم په اساس باندې به ځینې دوسیې پاتې کېدلې. لیکن اوس تاسو کولی شئ چې دلته موږ تاسو ته در وښیو د متقاعدینو برخه چې کله یو کارمند متقاعد کیږي یا تقاعد ته سوق کیږي، دا مثلا د موږ سیستم الارم یا نوټیفیکیشن ورکوي چې تاسو کولی شئ تاسو خپل متقاعدین ووینئ. البته مثلا دلته موږ اوس ګورو چې دلته موږ ته الارم راکړی چې 12 تنه تاسو تقاعد ته سوق شوي دي د سن په اساس باندې. کله چې دوی موږ ګورو د تقاعد بخش ته راځو، هماغه کسان چې د کال په اساس باندې دوی تقاعد شوي دي او موږ وغواړو چې دوی بررسي کړو، نو د دوی د تقاعد موده پوره وي او موږ کولی شو چې دوی د تقاعد په لور سوق کړو او د دوی دوسیې ور وڅېړو او ختمې کړو. ترڅنګ د دې څخه ډېره ښه ګزارشدهي کېږي. مثلا موږ کولی شو د دې څخه په هر شکل باندې ګزارشدهي وکړو، لکه مثلا د ادارې کومه اداره کې مثلا دلته موږ اداره انتخابولی شو، امریت، ریاست، ټول هغه مسایل چې په ګزارشدهي مسایلو کې راځي موږ د څخه استفاده کولی شو. سوانح ډېر مهم بود یا اساس د بشري سرچینو د ریاست تشکیلوي. نو په پخوا کې به مثلا ټکنالوژي نه وه، د سیستم HRMIS نه و، ټول سیستم د ورقې له مخه مخ ته تللو چې هغې کې به ډېر اشتباهات کېدل، یا به مثلا دوسیې ورکېدلې یا به مثلا ځینې ورق ترنه کته پورته کېدلې. الحمدلله په دې ځای کې موږ په دې توانېدلي یو چې په کله د یو کارمند دوسیه بشپړه شي، موږ د هغې دوسیه په PDF شکل یا الکترونیک شکل دا تبدیله کړو، په همدغه سیستم کې بیرته سورت کړو، اپلوډ کړو او ورڅخه استفاده کېږي. کله چې د دې څخه استفاده وشوه، د دې دوسیې په اساس باندې مثلا دغه سیستم کولی شي چې د دې دوسیه د خپل ځان څخه وساتي او که هر کله چې موږ که دوسیه که ورکېږي که کته پورته کېږي، د دې سیستم څخه موږ د دې دوسیه راواخلو په PDF شکل یا په پرنټي شکل موږ د دې دوسیې څخه بیرته استفاده وکړو. کوشش کوو چې په دې نږدې راتلونکي کې سیستم ته لا انکشاف ورکړو او نور هغه سیستمونه چې په انټرنیشنل سطح باندې په HRMIS کې باید وي موږ دې کې دخیل کړو او ترېنه په بشپړه توګه استفاده وکړو. ډېره زیاته مننه سنگر صاحب چې په زړه پورې معلومات مو راکړل. د کابل ښاروالۍ د ټولیزو رسنیو رڼو لیدونکو، کابل ښاروالۍ په نورو برخو کې هم برېښنایي سیستمونه رامنځته کړي دي. په نورو خپرونو کې به د دې ادارې نور سیستمونه تاسو ته در وپېژنو. ما یک شخصیت بسیار مهم هستم. بسیار مسئولیت ها دارم و وجود من در هر شهر بسیار مهم است.
اگه من نباشم به مردم شهر مشکلات زیاد پیدا میشه. بله، ما یک سطل کثافات هستم. ما 24 ساعت در وظیفه خود استاد هستم. اما دی روزا بسیار جگرخون هستم. دلم میشه گریان کنم. چرا؟ از خاطر که دی شهر هیچ کس در قصه من نیست. هیچ کس امرای ما هم نوا نیست. هیچ کس مرا درک نمیکنه که چرا اینجا هستم. مرا از نظر انداختند. میفهمین دی شهر کل مردم جنگلی خدا در کوچه و سرک مندازن. بسیاری از مردم از سطل کثافات استفاده نمی کنن. حال من خو ناق اینجا نیستم. بعض از مردم کثافات خود در اطراف من مندازن. یگان مردم در کنار من رفع حاجت میکنن. حال اینجا خود تشناب نیست. راستی که بسیار اعصابم خراب میشه. وقت شهر چتل باشه من بسیار خفه میشم. پراگندگی کثافات در شهر بسیار مشکلات ایجاد میکنه. مثلا کثافات توسط باد به هر طرف پراکنده میشه. کثافات با هوا یک جا میشه. وقت شما آن را تنفس میکنید هم کلانها و هم شما طفلها مریض میشین. از طرف دیگه شهر بدرنگ میشه. کل جای بدبوی میشه. موش، مگس، حشرات زیاد میشه. بالاخره هر چی که از اضرار کثافات بگویم کم است. اگر کل مردم جنگلی خود در سطل کثافات بندازن، شهر پاک میمانه، اطفال مریض نمیشن، شهر بوی نمیگیره. مهمتر از هر چیز که شهروالی با آسانی میتونه جنگلی و کثافات جمع کنه و جای مخصوصش ببره. دوستای خوبم، شما باید به کلانها بگوین که جویچه، کوچه و سرک جای کثافات نیست. هر چیز از خود یک جای داره. بیاین کثافات را در سطل‌های مخصوص بندازیم و شهر خود را نگاه کنیم. اگر شهر پاک باشه، شما هم صحتمند می باشین. ما و شما میتونیم با هم یک شهر مقبول و زیبا داشته باشیم. من منتظر همکاری شما هستم.